اسړی ورته وی چې په خدای مینه ما که الله را تزان خیخ مسلمانېږم او کني والله کې مسلمان نه د جنت په شوق مسلمانېږم او نه د حورو د غلمانانو په شوق مسلمانېږم د جنت د الله د لیدو شوق مې ده کرا تزان خیخ ډېره خدا کني نه مسلمان. امام فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې ما خیال وکړ چې اوس الله د تخودل دا خو زما د اختیار شی نه دی او زه خدای ته دا ویلی شم چې الله ته د تزان وخیر نو زه لږ غلی شوم او مراقبه مې وکړه چې امام فخر الدین رازی ته په زړه کې القا وشوه چې دې سړي ته ووایه چې که ته مسلمان شوې نو خدای به تا ته ځان ښیي ده ته ووایه. نو ده د مراقبې نه سر راوچت کو او ورته ویلې چې بچیه که تا اسلام راوړو نو خدای به تا ته ځان ښیي. بس په جماعت کې ویلې چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې مسلمان شو چې ماښام شو سړی مړ شو. امام فخر الدین رازی ته پته ولګېده چې سړی خو مړ شو چا سره چې تا وعده کړې وه. امام فخر الدین رازی په وینو وجړل چې یا ربه ما ورسره وعده کړې وه تا را تړه کې القا کړې وه چې ته مسلمان شې نو خدای به درته ځان ښیي او وعده پوره نه شو او سړی مړ شو. زه خو وعده خلاف شو یا دا القا غلطه وه. په جړا جړا کې امام فخر الدین رازی د شپې اوده شو. چې اوده شو نو خوب ګوري چې یو بهترین باغ دی او اعلی تخت پکې پروت دی او تخت د پاسه دا سړی ناست دی چې چا سره ما وعده کړې وه او د دنیا خادمان ورته ګیر چاپیر کی. وی ما ته چې ولیدم ما سترګې ټیټې کړې وی راته وی چې امام صاحب خفه کېږه ما راشه نږدې. وی ما ورته وی چې وعده خلاف شوی یم در سره پرون مې در سره څه وعده کړې وه. وی سړي راته وی چې امام صاحب په خدای مې دې قسمي چې تا د کوم شي وعده را سره کړې وه په مغه شي خدای خوشحال کړم. ما خدای ولیدو او خدای ما ته ځان وښوده. عزیزانو دې ته وحي القایي